السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د خپل موبایل ټول سټوریج ریم او د هغه رقم د خپل ټول موبایل معلومات ترسره کوي. یعنې ستاسو کم موبایل ده او د هغه رقم څو ریم ده او د هغه رقم څو سټوریج ده او د هغه رقم ټوټل معلومات د خپل موبایل ترسره کوي. نو ملګرو دغه زموږ په یوټیوب چینل باندې یوه ملګري کمنټ کړی ولو چې موږ څنګه کولی سو چې د خپل موبایل ریم معلوم کړو. نو ملګرو زیاتره ملګرو دغه پوښتنه کړې وله، نو نن مې وغوښتل چې دغه کوچني ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړم. ملګرو د خاص شی نشته کې، نو سمپل یې کوچني ساده ویډیو ده. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب بېدا مه هېروئ. نو ملګرو تاسو به تر ټولو له مخه ولاړ سئ خپل د موبایل سیټینګ ته. ملګرو کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړاست، دلته ملګرو درې اپشن تاسو درکوي، جرنل سو، ساوند سو او ډسپلی سو. نو ملګرو دغه کوم جرنل چې تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم ملګرو تاسو لاندې ولاړ سئ. کله چې تاسو لاندې ولاړاست ملګرو ګوره دلته یو اپشن ده اباوټ فون. ملګرو دغه تاسو لیدلی سئ چې دغه د اباوټ فون اپشن تاسو دلته لیدلی سئ. نو دغه به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو ما اول هم درته ویلی چې په دې کې د خاص شی نشته. نو تاسو دا یوه ملګري پوښتنه کړې وله د هغه رقم خو ومې غوښتل چې د هغه لپاره خاص دغه ویډیو جوړه کړمه. نو ملګرو د دې سړي کم نوم نوید خان یې نومولو. نو تاسو په زما په چینل کې د هغه کمنټسونه کتلی سئ چې په ویډیو باندې یې کمنټس کړی و چې موږ څنګه کولی شو چې د موبایل ریم معلوم کړو. او د هغه رقم که تاسو هم هره پوښتنه لرئ هر ملګری، نو هغه دې باید د خپله پوښتنه وکړي. نو زه به هم د هغو لپاره هغه ویډیوې جوړې کړم. نو ملګرو دلته ګوره د پوښتنه کړې وله، نو دوی باید اول راسي خپل د موبایل سیټینګ ته. کله چې دی اول د خپل موبایل سیټینګ ته راسي او بیا د هغه رقم لاندې ولاړ سي، لاندې داسې ولاړ سي، بیا به دلته راسي ملګرو تاسو پیدا کوئ چې اباوټ فون. کله چې تاسو په اباوټ فون باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دلته لیکلی ده موډل نمبر ایریس 870 دا موډل نمبر سو او د هغه رقم سټار او ایس سو دا وي 3.2 سو. انډرایډ ورژن چې دا ملګرو هغه 6.0 ده او د هغه رقم سی پی یو چې ده د هغه رقم کم کوډ چې ده 1.0 ګیګا هرټس ده او د هغه رقم ملګرو ریم چې ده 2 جی بی ریم ده او د هغه رقم روم چې د ملګرو 16 جی بی سټوریج ده، یعنی 16 جی بی د سټوریج سو. کله چې تاسو په مور باندې کلیک وکړئ، دلته د هغه دی تاسو ته نور معلومات درکوي. د هغه ټوټل موبایل معلومات دلته دی تاسو ته درکولی سي. نو ملګرو کله چې تاسو په سټیټس باندې کلیک وکړئ، دلته هم ګوره دی تاسو ته هغه سټیټس درکوي. بیټري لیول چې د هغه مثال 62 ده او ګوره دلته هم هغه 62 ده، د هغه رقم ناټ چارجینګ. کله چې په چارجینګ کې چارجینګ باندې دی تاسو ته راړي او ملګرو دغه آی پی اډرس سو. نو د هغه رقم ملګرو دا ټوټل سټوریج دلته دی تاسو ته درښیي. نو ملګرو دا د نوید خان پوښتنه وه چې نوید خان دا پوښتنه کړې وله، ومې غوښتل چې دغه ویډیو خاص د هغه لپاره جوړ کړم. نو ملګرو که تاسو هم چیرې هره پوښتنه لرئ، هر شي ته مې ضرورت یې، ما ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو زه هغه ویډیو ستاسو لپاره هم جوړ کړم. او ملګرو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو نور مې په الله سپارم، میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.